وایم چې ته زه کله حوالات چې پروت وم هلته ته بېټنیا کومه یا ته ملکه هلته چېرې وې هلته تا دا رفیع الله ته داسې ولې نه ویله چې ته د زړکي سره ظلم ولې کوې ولې جبر ورسره کوې ولې بربریت ورسره کوې ولې ذهني ټارچر کوې ته دی چې ته ما ته وایې چې 6 مهینو پورې به زه تا په منځ کې به ته د خپل زوی نه کمینده دغه بېټني کوم نه ته زه دا داستان ځکه وړاندې کوم چې دا کومه ګروبي پسې د ویډیو کړې ده انعام چیرمین واړ عمره د مظلومه اواز جوړ سوی ده ظالمه خلاف دای درېدلی ده صحیح ده په کار خو بېټني کوم ته دا و چې ټول ما سره درېدلي وه درې سیچونه پته وکړي چې آیا دا د پرچه ولې ورکړې ده ظلم بربریت دغه دی چې د 7-8 غنټې یا 10 غنټې دی تا په حوالات چې دغسې بند کړه او بغیر پرچې نه دا دې ولې بند کړه او د ایسي په خولې باندې چې ایسي صرف تا ته په خولې باندې اډر وکړي چې ته دی بند کړه نور تا زه دې ولې په دغه باندې بند کړم بېټني کوم ته خو په کار دا دي چې دی رفیع الله نه ټول پته وکړي چې تا ولې رفیع الله SHO تا نازد خیل نه چې دنه دا پته وکړي چې تا ولې داسې وکړه خو هغه عبارت بیا دا وایي چې نه نه رفیع الله چې دا عاشقه زه مظلوم یم دا ظالم ده بیا دې بېټنای کومه چې د کوم ملکان د ویډیو کړې ده عام ملکان یا رفیع الله دې خپله دا کاڼي واچوي چې د ما چې ویلي دي دا درواغ دي ما سره د ظلم نه ده کړی بیا دې دا کاڼي واچوي طلاق دې واچوي 3 طلاق کوي ښځه دې طلاق کړي صحیح ده چې دا نه که ملکې کوي د په سر باندې که رفیع الله یې خپله کوي چې دا ظلم چې ده دا ما نه ده کړی چې بله ورځ ما سره رفیع الله SHO تا نه آزاد خیل کومه بربریت ظلم جبر سره کړی ده هغه زه دا کوم مخته ږدوم چې ما سره څه سوي دي سبا مل AC راغی 8 بجې 8:30 بجې به وې لږ بګه صحیح ده هغه رفیع الله ته وویله چې ته دای حوالات چې بند کړه خالي په خولې باندې هغه رفیع الله زه په خولې باندې حوالات چې بند کړم هغه بعد ما ته وویل چې ته پلار ته کال وکړه پلار وغواړه چې پلار مې روغوښته پلار مې ورته راغی پلار مې ورته ویل چې څرنګه چل ده دا څه سوي دي ورته دا خو هغه AC بند کړی ده حوالات چې AC سره به خبر کوو څرنګه خبر به کوو بس دا خبر به ورسره کوو چې خامخې AC به راضي کوو رفیع الله ورته وویله چې که ته داسې نه وکړې که نه دا زوی دې FIA ته حواله کوو 6 مهینې به ته د دیدن نه وکړې 6 مهینې به ته دی وکړه په من چې دیدن ته نه کېمین د FIA ته حواله کوو بیا هغه بعد پلار خو مې خامخې پلار په زوی باندې زړه خوږېږي پلار مې سره هغه سدلی دالې پیسو خبر شو ایسوله 50,000 روپۍ هغه یې وکړه ډیمانډ یې وکړه چې 50,000 روپۍ AC غواړي رفیع الله په خولې باندې 50,000 روپۍ AC غواړي بیا چې کله پلار مې ورته وویل چې ما سره خو دومره پیسې نشته دا کیسه سره شوري سوه 20,000 روپۍ ته راغله چې 20,000 روپۍ ته راغله 20,000 باندې دوی انکار وکړه چې انکار یې وکړه دې پورې اندازن مشام اذانونه کېدله روزې ماته یې کېده روزې ماتې آباد AC ورته وویله چې دته 107 پرچه ورکړه خو د رفیع الله هغه بعد ماته 419 420 چې پرچه راکړله چې هغه درواغجنې پرچه وه ما سره د ظلم وکړه زه دا بېټني کوم ته وایم چې د کوم ویډیوګانې کوي چې دی هغه د ظالم سړي سپورټ کوي چې څوک ملکان دي څه شای دي څه شای نه دي که نه ما خو دا نامونه اوس واورېدله چې 2-3 ملکان دي هغه د زه هغه ته وایم چې ته زه کله حوالات چې پروت وم هلته ته بېټنیا کومه یا ته ملکه هلته چېرې وې هلته تا دا رفیع الله ته داسې ولې نه ویله چې ته د زړکي سره ظلم ولې کوې ولې جبر ورسره کوې ولې بربریت ورسره کوې ولې ذهني ټارچر کوې ته دی چې ته ما ته وایې چې 6 مهینو پورې به زه تا په منځ کې به ته د خپل زوی نه کمینده دغه بېټني کوم نه ته زه دا داستان ځکه وړاندې کوم چې د کومه ګروبي پسې د ویډیو کړې ده انعام چیرمین واړ عمره د مظلومه اواز جوړ سوی ده ظالمه خلاف دای درېدلی ده صحیح ده په کار خو بېټني کوم ته دا و چې ټول ما سره درېدلي وه درې سیچونه پته وکړي چې آیا دا د پرچه ولې ورکړې ده ظلم بربریت دغه دی چې د 7-8 غنټې یا 10 غنټې دی تا په حوالات چې دغسې بند کړه او بغیر پرچې نه دا دې ولې بند کړه او د AC په خولې باندې چې AC صرف تا ته په خولې باندې اډر وکړه چې ته دی بند کړه نور تا ولې زه دې ولې په دغه باندې بند کړم بېټني کوم ته خو په کار دا دي چې دی رفیع الله نه ټول پته وکړي چې تا ولې رفیع الله SHO تا نازد خیل نه چې دنه دا پته وکړي چې تا ولې داسې وکړه خو هغه عبارت بیا دا وایي چې نه نه رفیع الله چې دا عاشقه زه مظلوم یم دا ظالم ده بیا دې بېټنای کومه چې د کوم ملکان د ویډیو کړې ده عام ملکان یا رفیع الله دې خپله دا کاڼي واچوي چې دا ما چې ویلي دي دا درواغ دي ما سره د ظلم نه ده کړی بیا دې دا کاڼي واچوي طلاق دې واچوي 3 طلاق کوي ښځه دې طلاق کړي
صحیح ده چې دا نه که ملکې کوي د په سر باندې اکه رفیع الله یې خپله کوي چې د ظلم چې ده دا ما نه ده کړی. بل هغه بعده زه هر سړي ته نن سبا پته ده که نه چې څوک څرنګې ده څرنګې نه ده. ما چې نن نه کاروبار نه کوم لږ 5 کاله مې وسوه چې د کوم ما ته درواغو باندې پرچه راکړې ده جوټي اف آی آر وه د کوم لیکل پسې کړي دي که نه دغه 5 کاله نه زه کاروبار کوم تر نه پورې ما باندې چا روپۍ نه ده ثابته کړې چې مال چا نه پردی پیسې والي. دا مخته تاسو ډیر زیات فایلونه پراته دي شمس الله خان بھائی، دا څه شي فایلونه دي؟ دا موږ هرې ادارې ته یو درخواست کړی ده، اندازاً لږ 50-60 درخواستونه مو هرې ادارې ته کړي دي چې موږ ادارو نه د پاکستان ریاست نه دا غواړو اپیل کوو چې موږ سره کوم ظلم وسه دغه ظلم دی موږ قانوني کاروایي ورسره کوو. د ما سره غیر قانوني کار وکړه چې زه غیر قانوني پرچې یې راکړلې او غیر قانوني حوالات چې بند کړی وم او زه دا ما ټولو ته هغه کړي دي درخواستونه کړي دي ټولو ادارو ته پاکستان چې چوره ادارې دي یو ور چې هغه یې سته د اتارټي یې سته د هغه ته ما ټولو ته کړي دي چې ما سره دا غیر قانوني کار یې ولې وکړه د خلاف د قانوني کاروایي وسي.